بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو خویندو، زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. یو دوه خوبونه دي. خوب اورو. جامنه د دریم غاښ وګرځي د منځ طرف نه چې حساب کړي مخکیني غاښونه دی بغل ته، غاښونه دي بیا د ښي طرف ته چې ښي باندې طرف ته. دریم غاښ چې باندې هغه وغورځېږي او د لاندې جامې نه هم همداسې یو دریم غاښ یې همداسې وغورځېږي. نو دا په څه شي تعبیرېدلی شي استاد محترم؟ که لږ زر راته ووایي. ښه، نو دا ورور خوب لیدلی د مخکینۍ نه دې خواته دغه غاښونه ښي طرف ته او بره ژام نه یا لاندې ژام نه لاندې ژام نه بره ژام نه درې غاښونه تقریبا غورځېږي او ډېر وارخطا یم وی او اوس هم په ویښه کې هم ډېر وارخطا یم او بېګا دا خوب یې اواز لېږلی دی او ډېر وارخطا ده. څه د دې تعبیر شی ده، ځکه په عام خلکو کې دا مشهور ده چې د غاښونو غورځېدل دا په مرګ باندې تعبیر کېږي. حالانکې داسې نه ده. د غاښونو غورځېدل دا ځان ته مختلف حالات لري، وینه ورسره راځي نه راځي او دا غاښونه چې غورځېږي دا چینجن وي همداسې عادي وي او دا کوم غاښونه دي او درد لري درد نه لري، دا ټول مختلف تعبیرونه لري او خپله د غاښونو څه ده، د انسان د غاښونه دا د انسان په دې اهل او په خپلوانو باندې تعبیر کېږي او ځینې علما وایي چې دا برنۍ غاښونه دا په سړو باندې نرانو باندې تعبیر کېږي او لاندیني په ښځو باندې تعبیر کېږي. ځینې علما وایي چې نه، دا ښي طرف ته په سړو باندې او چپ طرف ته په ښځو باندې او بره طرف ته د پلار خپلوان او لاندې طرف ته د مور خپلوان مختلف تعبیرونه کېدلی شي او مختلف حالات ځان ته لري. بیا په دې کې ټولو نه ښه حالت کوم یو ده چې غاښونو غورځېدل کوم وخت کې ښه تعبیر لري موږ ته، هغه وخت کې ښه تعبیر لري چې یو غاښ ده او هغه خوځېږي یا درد لري او هغه په ارامه باندې خطا کېږي ستا لاس کې یا یې وباسې ډاکټر ته ځي، نو دا بیا ښه تعبیر لري. معنا داسې یو مشکل دغه مشکل حل کېږي انشاءالله. او بیا نور کم خوب ښه تعبیر لري د غاښونو، چې کله زیات غاښونه ستا غورځېږي او دا یو دانه همداسې خطا کېږي، نو دا په عمر اوږدوالي باندې هم تعبیر کېږي، ځکه د انسان عمر څوک سي نو غاښونه یې ورو ورو خطا کېږي، نو دا ښه تعبیر لري. او خراب تعبیر څه وخت لري؟ هغه وخت چې کله ته همداسې ناڅاپي ستا یو غاښ خطا کېږي او خوب کې ته خوب ګورې چې ناڅاپي ستا یو غاښ وغورځېده، مات شو، خطا شو او درد در باندې راغی، دا په وفات باندې تعبیر کېږي، په ناڅاپي باندې، ځکه مرګ څه د ناڅاپي راځي په انسان باندې. او کم غاښ څه خوځېږي او ته پکې ګوتې وهي یا ډاکټر ته ورځې، هغه بیا خطا کېږي یا غورځېږي یا ته یې وباسې، دا په مرګ باندې نه تعبیر کېږي، ځکه ته خو اوس خپله اراده کوي دا ختم کړي ویې نو هغه یا غورځېږي، ته خپله خوځېږي، هغه ته پوهېږي چې دا غورځېږي، نو هغه بیا په مرګ باندې نه تعبیر کېږي. مرګ باندې صرف هغه وخت تعبیر کېږي چې کله دا غاښ ستا په ناڅاپي باندې خطا شي، په یو وار باندې په ناڅاپي باندې خطا شي او ته وارخطا شي او هېڅ شی دې له لاسه ونه شي او لاس کې دې خطا شي، نو دا بیا هغه وخت کې دا ښه تعبیر نه لري، په مرګ باندې تعبیر کېږي. او دا خوب تاسو اوس کتلی ده، دا خوب چې ته وایې چې غاښونه مې یو دانه د مخکې نه د بغل کې ښي طرف ته او بیا د ژامې بره او بیا لاندې ژامې نه خطا کېږي، نو دا په مرګ باندې نه تعبیر کېږي، بلکې دا په یو ویره باندې تعبیر کېږي. یو ویره چې تا باندې څه ویره ده، ته وایې چې ډېر وارخطا یې او په خوب کې تا نه دا خطا شي بیا دا خطا شي بیا دا خطا شي، نو معنا دا چې ته خپل ژوند کې څه کارونه دي او څه خبرې دي څه ارمانونه دي هغه د نه پوره کېدو په ویره کې چې کیدای شي هغه شیان پوره نه شي، کیدای شي هغه مسایل سر ته ونه رسېږي، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا څه وارخطایانې دي څه تشویشونه دي په هغه رابطه باندې تعبیر کېږي چې ته فکر یې کوې کیدای شي دا داسې ونه شي، کیدای شي مور مې داسې ووایي، کیدای شي پلار مې داسې ووایي، یو درس ده چېرته ویل یا یو خوشحالي معامله ده یا یو بل په ژوند کې څه کوم هدف دی ده، کوم ارمان دی ده، کوم شی غواړې پوره شي، هغه د نه پوره کېدو ویره تا سره ده، نو ځکه تا په خوب کې کتلی یا ور د مخکې غاښ د منځني نه ښي طرف ته دا خطا کېږي، بیا د ژامې نه بیا د لاندې نه او ته اوس وارخطا حالت کې یو خوب هم ډېر مختصر ده او وینه او درد او دا شیان پکې نشته او دا خطا کېږي، نو دا هغه ستا ویره باندې تعبیر کېږي. نو الله دې وکړي چې دا ته وارخطا نه شې
او دا تعبیر په همدې باندې کېږي چې ستا سره څه ویلي تشویشونه دي، هغه تشویشونه ویلي دي دغه بې ځایه دي، او صبر وکړه، حوصله وکړه او ګزاره وکړه او خپل ارمانونو پسې ګرځه او کوشش وکړه چې خپل ترتیب او خپل د ژوند هر څه دا ترتیب روان کړي او ډېر تشویش ونه کړي، دعاګانې ډېر وکړي. نبي علیه السلام هر خبره به څه دعا به یې ډېر کوله، نو دعا ډېر زیات مهم ده. هره خبره چې انسان هغه خپل الله سره شریک کړي نو هغه مشکلات بیا حل کېږي. نو دا خوب دی ستا په تشویشونو باندې تعبیر کېږي، ستا په ویره باندې تعبیر کېږي چې د غاښونو نه مراد همدغه ستا ویره ده، ستا خپلوان دي، ستا کورنۍ ده چې دوی په رابطه باندې څه فکر لري چې دوی به داسې ووایي، دوی به دا ونه مني او ستا دا شی به پوره نه شي، دا شی به دې سره فرق وکړي، نو دغه باندې تعبیر کېږي. نو تشویش مه کوه، الله نه خیر غواړه، والله تعالی اعلم. ښه یو بل خوب ده، دا خوب هم اورو. زما ملګری دی، هغه مونږ په خوب کې لیدلی و، نو ما ته په خوب کې ولیدل چې دی شا او روان وي، نو یې کالي دې اچولي خو ډېر سخت خولې وي، خولې درته روانې وي. زه درته وایم دا خولې د خفګان دي که د خوشحالۍ دي؟ ته راته وایې چې نه وایې، ته راته وایې چې زه ځمه چې لاړلم بیا تاسو ته زنګ وهم. ښه د خولې کتلي دي چې یو ملګری د بل کس په خوب کې لیدلی چې خولې پرې روانې دي. نو خوله څه ده په خوب کې مختلف تعبیرونه لري. ښه تعبیر د خولې هغه ده چې کله ته خوب ګورې چې مکمل بدن دې خوله شوي، یا بل کس په خوب ګورې چې هغه خوله شوي، خولې پرې روانې، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه د خپل کم هدف او کم مرام او مقصد چې ده په هغه کې کامیابېږي. نو که چېرته تا په خپل ژوند کې کله یو هدف، یو مرام او یو کار و یو قصد و هغه کې ته کوشش کوي، لګیا وي، هغه کار دې کاوه خو ستړی کېدې او هغه کار اوږدېده او ستا به نه و معلوم او تا خوب ولیده چې تا باندې خوله راغلی ده او سخت خوله شوې، نو مانا داسې دا پوره کېږي انشاءالله، مایوسه کېږه مه، خفه کېږه مه، دا پوره کېږي. نو دا خوب هم څه ده، دا ښه خوب ده ځکه چې ته کتل شوی چې ستا باندې خولې روانې دي، ډېرې زیاتې خولې روانې دي او ستا ملګری تا نه پوښتنه کوي چې دا خولې دا د خوشحالي دي او که د خفګان دي او ته غږ نه کوې، خو دا په همدې باندې تعبیر کېږي چې ستاسې کوم هدف ده، کوم مرام ده، انشاءالله دا پوره کېږي، خو زحمت سره، لږ کوشش سره، لږ صبر سره، لږ حوصلې سره انشاءالله ستا مشکل حل کېږي، ستا د خپل هدف ته ته رسېږي، سست نه شې، شکي نه شي، وارخطا نه شي، نارام نه شي، بېقرار نه شي، الله نه خیر غواړه انشاءالله ته خپل هدف ته رسېږي. دا خوله چې ده بیا څه وخت ښه تعبیر نه لري، هغه وخت چې ته خوله ګوري په خپل بدن کې یو مخصوص ځای کې، ټول بدن کې دې خوله نه ګورې، لکه سړی چې کار کوي نو ټول بدن خوله کېږي، او څه کله ته کار نه کوې او همداسې ناست یې ډېر موبایل ګورې یا یو کار کوې یا ډېر یو داسې حالت یې چې هغه مخصوص ځای دې خوله کېږي لکه د خرګونو لاندې، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. دا بیا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته مال لاسته راوړې خو هغه مال صحیح شرعي طریقې سره نه وي، ځکه چې ته خرګه لاندې خولی شي نو معنا داسې ستا لاسونه نه دي خوځېدلي نو تا کار نه ده کړی، نو مال لاسته راغلی دا مال صحیح نه ده، نو په دې باندې بیا تعبیر کېږي. یوازې د یو ځای خوله لکه د تخرګه یا د بل ځای بدن خوله چې هغه لږ ځای وي نو دا ښه تعبیر نه لري. یو ډېره خوله په خوب کې چې هغه ډېره خوله وي په انسان باندې نو دا ښه تعبیر لري، د ارمانونو په پوره کېدو، د مقاصدو په پوره کېدو باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم.